وای په بلوچستان کې چې کوم جنې او هلک قتل شوی دي د دې سره ډیر زیات ښه کار شوی دی هم د دې لایق وي دی دواړه ځکه چې دا خزم د بل سړي سره مخکې نه واده شوي وه او بال بچې موجود او دا سړی چې د مخکې نه د بلې ښځې سره د نکاح شوي وه او هغې نه بال بچ موجود نه باوجود دا جنې او هلک د یو بل سره تښتېدلی دي نو دوی سره چې کم کار وشو کم قتل کول والا کار دوی سره وشو وایي دا ډېر ښه کار شوی دی نو دا قسمه پوسټونه په فیسبوک باندې ډېر زیات چلیږي زما عزتمندو آیا د دې څه حقیقت شته دی او که حقیقت د دې نشته دی که چېرې د دې حقیقت وي نو آیا د دې خلکو ته چې کومه سزا ملو شو که نه دی د دې لایق وو او که د دې لایق نه وو په دې دواړو خبرو باندې زه تاسو په دې ویډیو کې بالکل په اسانۍ سره پوهیږم صحیح شو جي نو اولې خبرې طرف ته راځو چې دا خبره صحیح ده او که غلطه ده دا کومه چې دی باره کې چلیږي چې دا دواړه د مخکې نه واده کړي او د دواړو بال بچ هم موجود وو نو زما عزتمندو پوره حقیقت خو به بیا وروستو پته لګي خو زما د سوچ مطابق دا خبره هغې خلکو چې چا دی قتل کړي دي که نه دغې خلکو دا خبره د ځانه جوړه کړې ده ځکه چې سوشل میډیا باندې د دغه خلکو خلاف ډېر زیات اواز اوچت شو نو سوشل میډیا ګوره ډېر زیات طاقت دی نو دې پوجه دی ته ډېر زیات نقصان رسېدی شو او دی ډېر زیات پریشانۍ کې مبتلا کېدی شول او دې د وجې نه به ډېر زیات په پریشانۍ کې مبتلا ویم اوس دی نو دغه پریشانۍ او مشکلاتو نه بچ کېدو لپاره دغه خلکو دا خبره مشهوره کړم چې دا خلک مونږ نه منع شي او زموږ خلاف اواز اوچتول پرېږدي نو زما د سوچ مطابق دغه خلکو دا خبره د ځانه مشهوره کړې ده ټیک شو نو خیر که دا خبره د ځانه مشهوره کړي خو بس بیا خو هر چا ته پته ده چې ظلم ورسره شوی دی خو که چېرې په حقیقت کې هم دغه شانتې وي چې دا سړی مخکې نه واده کړی او دا ښځه مخکې نه بل سړي سره واده شوي وه انه بال بچه موجود و نه باوجود دا د بل سړي سره وتښتېده نو د دې په نتیجه کې دی ته دا سزا ملو شوه چې 9 ډزې وویشته او زندګي ولا ختمه کا دغه شانتې د سړي لیم زندګي ختمه کا 18 ډزې وویشتې دي نو زما عزتمندو اسلام مطابق دی سره دا بیا هم ظلم شوی دی ناروا ورسره شوی وه قتل چې وه که نه دا د دی سزا نه وه ځکه قتل سزا د دی په کم صورت کې وه چې کله دی دواړو زنا کړې وې وورې ښه چې دی دواړو زنا کړې وې او زنا په حالت کې په دی باندې کم از کم 4 کسان راغلي وې هغې په خپلو سترګو باندې لیدلې وې چې دی زنا کوي دغه د زنا کې لګیا دي په 4 کسانو چې لیدلې وې او دغه 4 کسانو بیا د دی خلاف په عدالت کې گواهی کړې وې چې موږ په خپلو سترګو باندې ولیدل چې دی زنا کوله نو بیا سزا وته بیا څوک ورکوي بیا به حاکم وقت چې وي هغه د دی د رجم سزا جاری کوي چې دی باندې کاڼو باندې اولی او زندگی ولا ختمه کوي نو په هغه صورت کې دی ته د دی د قتل سزا ورکول شو نو تاسو سوچ وکئ آیا داسې 4 کسان شته دي داسې څوک شته دي چې هغه په خپل سترګو باندې دی په زنا باندې لیدلې وي څوک هم به داسې نه وي زما عزتمندو اسلام چې دی د انسان زندګۍ ته ډېره زیاته ترجیح ورکوي د انسان ژوند ډېر زیات قیمتي دی دا خودکشي بیا ولې حرامه شوې ده چې تاسو په خپله زندګي نه ختموئ ځکه چې ستاسو ژوند ډېر زیات قیمتي دی خو افسوس 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 دې ته څوک هم نه ګوري زما عزتمندو نو به هر حال دغه خلکو خلاف چې دا کمې خبرې کېږي که نه که هغه صحیح وي او که صحیح نه وي په هر صورت کې دی سره ظلم شوی دی زما عزتمندو الله رب العزت به دغه خلکو نه باقاعده تپوس کوي د قیامت ورځ شته دی قیامت ورځ به ترې نه الله رب العزت تپوس کوي چې تاسو ولې دی په خپل لاس باندې قتل کړی دی به هر حال په دواړو صورتونو کې دی سره ظلم شوی دی که دی د مخکې نه واده شوي او بیا تښتېدلي بیا هم ورسره ظلم شوی دی دغه سزا نه وه بله سزا به مو وله ورکړې وه که نه یوازې دا سزا وه چې دا زندګي مو وله ختمه کړې وي او دومره په بې دردۍ سره مو قتل کړ صرف دا سزا خو نه وه که نه نورې ولې داسې نه وي زما عزتمندو پولیس ته به مو ورکړي په قید کې به یې بند کړي وغیره وغیره ډېرې سزاګانې موجودې وي خو د انسان ژوند نن سبا د خلکو په نظر کې ډېر زیات بې قیمته شوی دی بس زندګي وله ډایرکټ به ډایرکټ ختموي نو زندګي د الله رب العزت په نظر کې ډېره زیاته قیمتي ده او دا زمونږ ټولو ژوندونه ټولې زندګۍ چې دي دا د الله تعالی دی دې کې زمونږ څه اختیار نشته دی که مونږ چاله زندګي ختمه کا نو د دې تپوس به مونږ نه الله رب العزت کوي قیامت په ورځ باندې قرآن پاک کې الله تعالی فرمایي چې یو انسان چا قتل کو نو دی به همیشې دپاره په جهنم کې پروت وي زما عزتمندو په هر صورت کې مونږ له پکار دي چې په اسلام باندې عمل وکړو چې اسلام مونږ ته څه وایي قرآن مونږ ته څه وایي احادیث مونږ ته څه وایي په دغه باندې مونږ عمل وکړو خپل غیرت ته بیا نه ګورو زما عزتمندو کوشش پکار دی چې اسلام حکم اوچت او خپل غیرت ښکته
که دا مونږه وکړل که نه همیشه دپاره به بیا کامیاب یو زما عزتمنو. خو که چېرې مونږ خپل غیرت اوچت کو، اسلام حکم مخکته کو، بیا به همیشه دپاره ناکام یو زما عزتمندو، او همیشه دپاره به پریشانیو مصیبتونو کې مبتلا یو. نو دا که خلک د دې جنې چې کوم روریانې رشته دارې چې چا قتل کړي دي خپل غیرت اوچت کو، اسلام ښکته کو، اوس دې په پریشانو کې مبتلا دغه شانتي اوسېږي. په جیلونو کې دې اوس ټول عمر به پراته وي خو پریشانی به نه ختمېږي زما عزت بندو. الله رب العزت مخشل آباد ساته. دعاګانې کوي، دعاګانې به کوو. الله په امان.